سلام دوستانو، څنګه چې تاسو په علم کې دا چې مونږه په دې ټاپک باندې لګیا یو، دا درېمه ویډیو شوه زمونږه چې د انل سیکس یعنې د شا طرفې چې کوم هم بستري ده د دې چې کوم نقصانات دي طبي طور باندې هغه مونږ بیانو. په مذهبي طور باندې خدا علماء ډېر په تفصیل سره بیان کړي دي. تاسو په یوټیوب یا په فیسبوک د دې هغه ویډیوګانې کتلی شئ. کو تاسو زموږ په چینل نوی یې نو دا سبسکرایب کړئ چې تاسو ته جنسي معلومات ترلاسه شي. ګرانو دوستانو، نننۍ چې کوم زموږ خبره ده هغه په بواسیرو باندې ده. بواسیر چې کوم زموږ د بولو ځای چې کوم ښکته کلمه ده د نظام بولی یا اخري حصه چې کوم ده دې کې غونډان پیدا شي او آخره کې هغه بیا زخمی شي، د هغې نه وینې راسي او هغې سره کلمه اوږدېږي او په بولو کې ډېر زیات تکلیف وي. یو نقصان رسا او ډېر اذیتناک مرض دی. الله دې ټول مسلمانانو ساتي. دغه مرض د دې سبب خو نه جوړېږي، یعنې د انل سیکس د وجې خو دغه مرض نه پیدا کېږي، خو که دغه مرض انسان ته پیدا شي په دې به مونږ خبرو وکړو چې کوم وجوهات د دې دي. خو که دغه مرض انسان ته پیدا شي او د سره انل سیکس کېږي، یعنې د سره د شا طرفې سیکس کېږي، هغه کو نارینه دی او کو زنانه ده، نو د ده به دا نه ټیک کېږي. ځکه چې کو دې خوا دې دوایانې خوري، اخوا هغې کوم رګړه وخوري، هغې سره د هغې زخمونه واپس تازه کېږي. نو د دې مرض چې کوم دی هغه علاج ناممکن دی. کله چې یو سړی یا یو ښځه په دې غیر فطري جما چې د په دې کې مبتلا وي، نو د دې نه ډېر زیات ځان وساتئ. یو چې کوم نقص دی هغې دام دی چې د چا بواسیر مرض وي هغه به هېڅکله نه ښه کېږي تر څو پورې چې دی دا کوم غیر فطري جما چې دا نه یې پرېږدي. امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. د ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.